دا چې کم نومي د انسان د هغې دپاره لکي نمبر را ایستل د دې شرعي څه حیثیت دی؟ دویم قبر ښکلول جایز دي که نه؟ دا ړومبۍ خبره چې ده که نه دا لکي نوم را ایستل، دا پالونه را ایستل، د چا دا لاسونه کتل، دا ټول د دین اسلام خلاف کارونه دي، ناروا کارونه دي، ناجایز. ښه د دې نه ځان وسات. دا هیڅ څه نشته. د انسان خوشقسمتي او بدقسمتي د هغه په نیکو اعمالو او په اخلاص باندې موقوف ده، د هغه په ایمان باندې موقوف ده. چېرته تاسو چې وایي ګوتمۍ دا چل کوي او ګوتمۍ دا چل کوي او پیروزه کې دا چل کوي، دا ټولې صفر خبرې دي، هېڅ حیثیت نشته شرعي. پوهېږئ په دې خبرو باندې؟ انسان لکه څه فایده ورکوي هغه هم د نیک اعمال دي، او که دی بربادۍ هم د بد اعمال بربادۍ. ښه د دې څیزونو هېڅ اثرات نشته. او دا انسان په دې د وجې انسان د وهم ښکار کېږي. ښه د شک بیماریږي. دا څیزونه مه استعمالوئ او نه داسې سوچونه کوئ چې زما نوم دا دی او د دې لکي نمبر به دی او زه یو کامیاب ترین انسان یم په خپله زندګۍ کې. نه هغه چې دې ته ګوري بیا په زندګۍ کې اثر محنت نه کوي، زه هسې لکي یم، زه هسې خوش قسمته یم. او دویمه خبره چې قبر ښکلول جایز دي که ناجایز؟ بالکل ناروا دي، ناجایز. د قبرونو خواله خلک دې دپاره ځي چې نصیحت قبول کړي، آخرت ورته وریاد شي. قبر ښکلول ناروا او ناجایز دي. ښه د شپې ځای جارو کول او نوکان کټ کول د شپې اورېدلي دي چې د دې د وجې انسان هغه منحوسه کېږي او بدقسمته کېږي. دا خو د ښځو خبرې دي. دا صفایي ده چې شپې موقع میلاو شو نو سهار ته یې مه پرېږده. امام قاضي ابو یوسف رحمت الله علیه هارون الرشید ته تپوس وکړو، وایي د شپې نوکان کټ کول څنګه دي؟ وایي ډېر بهتره خبره دا ده چې شپې کټ. وایي ولې؟ وایي سهار ته یې مه پرېږده، دا مې مطلب و. وایي دې دلیل څه دی؟ وایي دلیل دا دی چې انسان له صفایي په کار دا د خیر یو کار دی او د خیر کار هغه وروسته کول نه وي په کار. دا صفایي ده. نو که د شپې موقع وه د شپې جارو کوه، که د ورځې موقع وه د ورځې جارو کوه. که موقع وه د شپې نوکان کټ کوه، که موقع وه د ورځې واړه کوه. دا ښه خبره ده. ښه دې کې هېڅ نقصان او قباحت نشته. پرون تاسو په درس کې فرمایلي وو چې آدم علیه السلام په زمانه کې 2 بچي وو د هغه او قرباني وکړه، نو هغه یوې باندې اور راغی، هغې چوته کړه، هغه قبوله شوه او د هغه بله هغه نه. نو دا خبره خو ټیک نه ده. د هغې وجه دا ده چې دا صدقه به یې چېرته غریب له ورکړې وه نو ښه نه وه. پرون مې نه وویلي، دا مې بله ورځ ویلي وو. او پرون ما په درس کې دې خبرې جواب کړی او تاسو یو ورځ یې او یو ورځ نه یې، بیا ما پسې په آخري 2 منټو کې راشئ. نو په دې باندې خو زه بار بار چې یو مسله کوم نو زړه به مې شین شي په دې باندې. ګوره داسې خبره ده چې د آدم علیه السلام په زمانه کې یو څو کسانو او آدم علیه السلام د ټولې ځمکې خلیفه و، غربت نه و په هغه زمانه کې. دویمه خبره مې ته کړې وه چې د آدم علیه السلام دویم جواب، د آدم علیه السلام په زمانه کې چې په کائنات کې څومره بوټي وو هغه ټول قابل استعمال و د خوراکو، خو د قتل د وجې څه تراخه شو، څه تراوه شو، څه کې غنې ولګېدې د قتل د وجې. د دې نه مخکې ټول قابل استعمال و. او انسان له څه پکار دي؟ روټي کپڑا اور مکان. څه پکار دي؟ روټي کپڑا اور مکان. نو مکان خو ټوله دنیا الله جل شانو ورکړی و، ځکه آدم علیه السلام خلیفه و. او د روټۍ او د کپړې څه کمی نه و چې الله جل شانو د هر څه برابر کړو، که نه داسې نه وه. او یو څو کسانو نو په دې کې د صدقې څه ضرورت چاله صدقه ورکولو، چې ته وایې د غریب څه کار به پې شوی و. داسې فضول سوالونه دي، فضول خبرې دي. ښه او دویمه خبره دا ده چې مجاهد رحمت الله علیه، امام رازي رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې لیکلي چې د مجاهد رحمت الله علیه یو قول دی، اکثر مفسرین دا بل قول دی چې د حابیل په صدقې باندې اور راغی چوته کړه. مجاهد رحمت الله علیه فرمایي چې نه، کومه به قبلېده نو هغه به پاتې شوه، او کومه چې به نه قبلېده نو په هغې به اور راغی چوته به شوه. دا مجاهد رحمت الله علیه لیکلي، دا هم پکې یو قول شته. دا یو دریم جواب شو د هغې د تایید دپاره. خیر نور دا جواب نه دی. په مونځ کې چې انسان د ولضالین پورې مونځ ووایي او بیا صورت شروع کوي نو بسم الله ویل ضروري دي که نه؟ ښه خبره ده بسم الله ویل. زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې دا مستحب طریقه ده، ښه خبره ده، مستحسنه خبره ده چې دی بسم الله الرحمن الرحیم وایي چې صورت شروع کوي. ښه یو مؤذن اذان والا د یو وخت لپاره په 2 جماعتونو کې اذان کولی شي که نه؟ نه، دا مکروه دي. ښه داسې به نه کوي.
که د یو سړي ګیرئ د هغې دپاره صرف خلال ضروري دی که د لاندې یخه پورې انزل ضروري دي نه ګیرې ته ګوره د هغې چل ورسره کوه که ګڼه ګیرئ نه ګیره به وینځي ټوله او بیا به لاندې خلال وکړي لاندې خلال به ګیره انزل دا فرض دی بیا به خلال وکړي د لاندې طرف صحیح ده دننه بیا اوبه رسول ضروري دي او که یو سړي ګیره داسې چې ګڼه نه او د هغه رنګۍ ګیرې د وسیم په شانتې ګیرې نو هغه دپاره بیا دننه ګیرې ته اوبه رسول چمړې ته اوبه رسول دا فرض دي ښه دا به کوي د ماښام او د ماسوتن په منځ کې څومره وخت پکار دی او نن سبا چې کومې نقشې دي د اوقاتو په دې باندې عمل کول ضروري دي که نه نه هېڅ ضروري نه دي په دغې باندې عمل کول دا صرف سهولت دی تاسو ته میلو دا څومره آلات چې جدید دا د سهولت دپاره دي په دغې باندې عمل کول ضروري نه دي البته دا خبره ده چې دې دواړو په منځ کې څومره وخت پکار دی نو دا د علاقو خبره ده صحیح مذهب دا چې اختلاف د مطالعو له اعتبار شته د هر یو ځای چې کوم د هغې طول بلد ورته وایي او عرض بلد ورته وایي د هغې لوکیشن چې د یو د بل ځای نه مختلف وي نو بیا د هغې د وجې ټایم هم کمیږي سیوا کېږي نو د هرې علاقې مفتي له پکار دي چې هغه خپله نقشه جوړه کړي او خلک په هغې باندې عمل کوي ښه نور اسمان ته کتل پکار دي که د ماښام د سوروالي نه پس سپینوالی هغه په ختمېدو شو دقه د ماخستن وخت دی صحیح ده که یو زنانه بغیر د څه ضرورت نه د سکول ټیچینګ کوي ځکه پلار یې نوکر دی په سکول کې او هغه ورته وایي چې د سکول نوکري به کې او په داسې سکول کې چې په هغې کې سړي نارینه زنانه هغه مخلوط دي نو آیا دا جایز دي بالکل ناروا دي ټي وي چینل یوټیوب باندې زنانه د علما کرامو ویډیوز د هغې بیانونه اورېدی شي بالکل ناروا او ناجایز دي صرف اواز اورېدی شي تصویر به نه ایني ښه د دې نه غټې فتنې او فسادونه جوړ شوي دي بیا په مولیانو باندې مینې شي د 15 بچو موري او په مولي صاحب باندې بیا مینې شي دا درست نه دي سره اواز اورېدلی درست دي قتل ورته ناروا دي د بریلي علما کرامو درس قرآن او د هغې نه کتابونه ویل جایز دي که نه او احتیاط پکار دی نور جایز دي اول خپل زده کول پکار دي بیا د نورو مسلکونو والنه کتاب ویل پکار دي ځکه کله ناکله ډېر زیات مونږ خبرې کوو پلانکې دا وایي پلانکې دا وایي بریلیان دا وایي دیوبندیان دا وایي اهل حدیث دا وایي جماعت اسلامي دا وایي پنجپیریان دا وایي او منځ کې راته پته نه وي ځکه مونږ هغې سره وخت نه تېر کړی پته راته نه اول چې د انسان د چا سره عقیدت د هغې نه سبق ویل پکار دي د هغې نه پس بیا د نورو څیزونو لږ تحقیق پکار دی چې دا مونږ چېرته په شړه خو نه یو سر او اکثر داسې شوي دي ما داسې کړي دي په خپله باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لومبی نکاح د حضرت خدیجې سره چا تړلې وه که چېرته ابو طالب صاحب تړلې وه نو کافر نکاح تړلی شي که نه او کافر بالکل نکاح تړلی شي ښه دا څوک چې نکاح تړي دا صرف سفیر نو هغه کافر او که مسلمان خو ښه خبردار چې یو نیک انسان ابو طالب صاحب تړلی وه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نکاح او دونه بهترینه خطبه ویلې وه په الله مې دې قسمي که دې زمانې ټول مولیان راجمع شي هغه شان خطبه نه شي ویلی کومه چې ابو طالب صاحب ویلې وه په کوم انداز کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفت کړی که نه او نبی علیہ السلام په هغې مجلس کې موجود و حضرت خدیجه موجود و په هغې مجلس کې ښه نو ښځه خاوند موجود په مجلس کې یو سړی صرف هغه سفیر په منځ کې په دې سره په نکاح کې هېڅ نقصان نه راځي یو زنانه تپوس کوي چې په ایرپورټ کې مونږ د عمرې نه راتلو او د مانځه وخت شو نو مونږ مونځ د نقاب سره وکړو مخونه هم پټ کړي وو مونځ مو وکړو ځکه هلته عام خلک ګرځېده را ګرځېدل او رش نو چا راته بیا وروسته وي چې مونځ مو دوباره را وګرځوئ ځکه د حجاب د نقاب سره مونځ درست نه دی دا تاسو چې څه کړي دي دا بالکل درست دي او دا څوک چې څه وایي که نه دا انتهایي جاهل دی داسې دا مخ پټول په مانځه کې دا مکروه دي مخ پټول په مانځه کې مکروه دي او پرده کول دا فرض دي تا په فرضو باندې عمل وکړو خیر د مکروه دي راشي هېڅ نقصان نشته دا که جماعت ته راځي موبایل یې بندوئ زه کوشش کوم چې موبایل ځان سره مونځ له نه راکوزوم او سړی د عبادت نه وباسي دې څه مطلب دی الله ته توجه نه وي د انسان او دی موبایل ته سوچونه کوي چې
ورګه رنګ دی په کله نه کله پاتې شي جیب کې خیر دی ودونه غفلت نه پکار ښه بسم الله الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم HBFCL نوم یو اداره ده هغه خلکو له د کور د جوړولو لپاره قرضه ورکوي د هغې نه دا قرضه اخیستل جایز دي که ناجایز دا ناروا دي ښه دا یو سودي اداره ده سودي تا له پیسې درکوي ستا کار ګوري چې دی تعمیر کوي که نه کوي ستا بلډینګ او هر څه ګوري ځمکه چې د کار سټارټ کړی که نه بیا تا له قرضه درکوي او په هغې باندې نه په یو خاص مقدار کې سود لي دا د سود یو اداره ده HBFCL دا اوس هم شته که نشته پته نه لري ای به که په غلطۍ سره سړي په یو عام بینک کې سیوینګ اکاونټ کولو کړي نو دې سیوایي چې کوم منافع راغلي دي نو دې سره به څه کوي عام بینک مطلب دا چې اسلامي بینک نه دی کنونشنل بینک چې څه ته وایي لکه د هغې کې سړي سیوینګ اکاونټ کولو کړی ګوره دا کومه نفع چې د دې نه راغلي که نه دا ټول سود دی یو فارموله ته ښیم تاسو ته به اسانه شي هر هغه پیسه چې هغه سړي ته حاصل شي او حرام وي ناروا وي نو دغه پیسو سره به انسان څه کوي دا به صدقه کی خو د ثواب نیت په پکې نه کوي دا طریقه ده ښه د سکول په دیوالونو باندې زه کارټونونه جوړوم د دې نه چې ماته کومې پیسې میلاویږي دا جایز دي که ناجایز دي ته ځان له څه بل څه کار وګوره ښه دې ته خو عام کارټونه کوم خیال کړی میکی ماوس ورته وایي وغیره کارټونونه جوړوي که نه نو دغه کارټونونه دا خو زیروح نه دي جاندار څیزونه خو نه دي البته د هغې سره یو شانوالی دی د دې پیسو ته خو زه حرامې نه شم ویلی او نه دې کار ته حرام ویلی شم خو ځان له چېرته ښه کار په کار دی ښه بل څه یا داسې نقشې جوړوه په دې کارټونونو کې چې د هغې شکل هغه په نظر باندې نه راځي محو شوي جی یا څه بل څه جوړ کله چې بیماری او ماشوم نه پیدا کېږي نو زنانه ډاکټرانو له لاړ شي او هلته د ټرانسپلانټ په ذریعه سره زنانه پریګننټ کوي داسې جایز دي بالکل ناروا دي ناجایز دي زنا وایي ښه پردی منی هغه انجکټ کوي په زنانه سټ باندې چاوي دا خو مرفوع روایت موجود دی په مبسوط کې امام سرخسی رحمت الله علیه ذکر کړی دی دا د صحابو فعل هم دی او باید صحابه خو چې دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام فعل دا د صحابو فعل دی وګوره د احادیثو مبارکو کتابونو کې خصوصا په یو زمانه کې دا جماعت اسلامی والا الله د هغې په حال رحم وکړي خدا مسلې راجفته کړې وه وایي د سټ مسه دا بدعت دي دا نه دي کول پکار او زموږ کتابونه دا لیکلي د مرۍ مسح کول دا بدعت دی دا خو زموږ کتابونه هم لیکلي مرۍ دا زموږ په شریعت کې نشته مرۍ مسح کول په اودس کې چارندام کې او د سټ مسح کول دا خو مستحب دي ښه صحیح ده د صحابه کرامو به داسې کول مسح به یې کوله دنیا روایات موجود دي په دې باندې احادیث مبارکه موجود دي په دې باندې او بس چې څوک د صحابه کرامو خبره مني نو الله چې صحابه کرامو خبره نه مني نو بس بیا داسې کېږي نو شته ښه په دې باندې روایت موجود دي نو چې جماعت اسلامي والا دا خبره ذکر کړله نو اړې مولي صاحب په دې باندې لیکل وکړه د دنیا صفیف یې ولیکلې او محتمین صاحب رحمت الله علیه مولانا قاسم صاحب یو ورځ وي که نه زموږ بابا چې کله وفات کېدو د اخري ورځې پورې د اړې مولي صاحب کاغذونه د هغه په جیب کې پراته وو د اړې مولي صاحب دلایل چې الله دې دی خوشحاله کړي که دی نه وی پته نه لګي زموږ به څه حل په دې علاقه باندې بټکاین او کرپټو کرنسی د دې ټریډینګ د دې څه حکم دی تفصیل سره ووایه تفصیل سره ووایه په دې باندې کتابونه شته بیا هغه کتابونه کتل پکار دي ښه صحیح ده بټکاین دې ته کرپټو کرنسی وایي دا کوم چې ډیجیټل کرنسی د هغې څه وجود نه بس هوایی نمبر یې د انټرنیټ سره د کمپیوټر سره متعلق نو دغه ته زموږ په مذهب کې مونږ کرنسی نه وایو لا 100% نو ډېر تجارتونه چې د هغې بیس دغه کرپټو کرنسی ده نو مونږ ډېر خلک منع کوو چې یاره دغه تجارت نه خپل ځان وساتو ځکه من کل الوجوه مکمل طور باندې هغې ته مونږ کرنسی نشو ویلی
دا تاسو چې څومره د ټریډینګ ګورئ که نه دا څونه چې آنلاین کاروبارونه دي بی فار یو دی یا نور کاروبارونه دي کوم چې مشهور دي د دې ټولو بیس چې دی دغه کرپټو کرنسي ده او دغې ته مونږ سره کرنسي نه وایو دغې ته مونږ مال نه وایو مکمل مال ورته نه وایو چې دا مال نه زمونږ په مذهب کې په مذهب حنفي کې نور شوافیو دغې د جواز فتوا ورکړې د هغې په نسبت باندې دغه ده نو ځکه د ملیشیا کې چې کوم شافعي علما وو هغې په بیفاریوم فتوا ورکړې ده دا جایز دی دا 100% جایز دی مونږ ته 100% جایز نه وایو ښه دې نه ځان ساتل پکار دي ځکه دې له پوره تحقیق نه دی شوی چې دا څه شی دی صحیح ده اوس پرون مونږ په 2 تاریخ کله و پرون مونږ په دې باندې بحث کړی دی په دې څیز باندې ښه د علما کرامو سره جاوید احمد غامدي چې یو اسلامي سکالر دی د هغه په باره کې ستاسو څه رایه ده اسلامي سکالر دی ښځه دی اسلامي سکالر دی جاوید احمد غامدي دا یو اسلامي سکالر دی هغه د هغه ډېرې مسلې هغه د جمهور علما کرامو او د اهل سنت والجماعت خلاف دي هغه بعضې مسائل بلکې ډېر زیات مسائل هغه داسې دي چې هغه د قرآن او د حدیث سره سمې نه خوري هغه وایي د دې ګیرې په دین اسلام کې څه حیثیت نشته د دې ګیرې په دین اسلام کې څه حیثیت نشته بلکې دا خو د وخت خو خبره ده بدلیږي را بدلیږي اوس د هغه مسله دا ده وایي د زکات چې کوم حکم دی په هغې کې حکومت وقت تبدیلي راوستی شي دغه شان په سزاګانو کې تبدیلي راوستی شي دا خو د هغه زمانې خبره وایي سزاګانې میلاو شوې اوس دغه قیسې نشته وایي مطلب دا دی هغه وایي یو څو دانې دي چې هغې ته موږ سنت ویلی شو 20 تقریبا 27 25 یا 27 هغه وایي چې دا سنت دي نور سنت نشته په دین اسلام کې دا ګیره پرېښودل دا خو د ماحول خبره وه بس انبیاء کرامو په خپل زمانه کې د هغې ماحول داسې و بس ګیره پرېښې ده نور دې څه حیثیت نشته داسې ډېرې مسلې د هغه دا دي چې دونه به زه ویم چې یو قابل سړی دی خو قابلیت صرف سطحي قابلیت دی سطحي تحقیقي قابلیت نشته تحقیقي قابلیت د هغه نشته ښه یو سکالر دی بس دونه به مونږ ووایو د هغه ډېرې مسلې هغه ټیک نه دي ښه نو قابل دی د قابلیت خو صفت پکار دی ذهین سړی دی ښه چې جمهور علما کرامو خلاف کوي خو قابل به خامخا وي ځان ته څه وایي که نه دی وایي چې یو کپنۍ والا تپوس کړی دی چې مونږ د شیشې بوتلې جوړو نو کومه چې ویب شیشه ده د هغې اډر راځي زمونږ خواته مونږ له راځي د هغې اډر ښه مونږ دې دپاره دا ویب شیشه جوړولی شو که نه ویب شیشه دې ته وایي کوم خیال کړی که نه یو شیشه قسم څیزونه پکې راځي او په هغې باندې هغه لوګی راښکي یو قسم د سګرټ په شان دي سګرټ په شان دغه شیشې جوړول دې باندې علما کرامو د کراهت فتوا ورکړې دا جایز نه دي ښه دا هغې له په اډر تاله اډر درکوي مې جوړوله نور د شیشو کارونه کوه ډېر دي په دې څه کې قادیانانو ته خپل قومي وروڼه ویل جایز دي که نه بلکل ناروا دي سړي زامن خو نه دي کوم سړی چې نبي علیه صلات وسلام نه پس پیغمبر مني زموږ ورور کیدی شي نه هغه زموږ قومي ورور دی او نه زموږ هغه مذهبي او انساني ورور دی خپل عقیدې نه هغې باز راله او پرېښوده بیا زموږ ورونه دي په هر لحاظ سره بیا زموږ ورونه دي او د هغې عقیده خرابه ده کوم سړی چې ستا په پیغمبر ګستاخي کوي ستا په پیغمبر بېعزتي کوي تا د پیغمبر نه پس بیا بل پیغمبر مني او ځان ته الټه مسلمان هم وایي زه اصل مسلمان وایي زه یم دا نور وایي غیر مسلمه دي ټول د جاوید احمد غامدي یو دغه عقیده هم ده چې قادیانانو ته تاسو کافر نشئ ویلی ځکه وایي دا چاته هم اختیار نشته څوک چاته کافر وایي مونږ ته زمونږ ته اختیار نشته خو حکومت پاکستان هغې ته کافر ویلی آیین پاکستان هغې ته کفار ویلي چې دا کفار دي نه هغې سره نه زمونږ څه قومیت شته نه هغې او زمونږ څه خپل منځ کې څه مذهب شریک دی ښه په قرآن مجید کې دی چې ولهم رزقهم فیها بکرة وعشیه چې جنتیانو دپاره بس سحر ماښام رزق او خوراکي په جنت کې نو آیا په جنت کې شپه ورځ هم شته که نه په جنت کې شپه ورځ نشته دلته چې شپه ورځ راغلي چې بکرة وعشیه د دې نه مطلب دوام او استمرار دی چې دې ته به همیشه دا رزقونه میلاویږي ښه د
دا موږ هم په مثال کې داسې پیش کوو لکه سار ماښام دا شی کوي سار ماښام په موبایل کې ګوتې وي سار ماښام په موبایل کې دا مطلب چې هر شی د سره موبایل په لاس یو صحابي عرض کو چې زما خاون هغه ډېر زیات کنجوس دی بخیل دی هغه مال څه نه راکوي نو آیا زه د ضرورت مطابق د هغه د مال نه په پټه باندې استعمالولی شم که نه نبي علیه صلات وسلام ولې اجازت ورکو آیا داسې یو حدیث ته که نه بلکل په بخاري شریف کې دی په کتاب البیوع کې چې کومه د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه د هغه مور و هنده ابو سفیان بیبي وه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې هغې تپوس وکړو د نبي علیه صلات وسلام نه یا رسول الله زما خاوند خو ډېر زیات بخیل دی او شوم دی نو که زه د هغه د مال نه په پټه باندې استعمالوم نو څنګه به فهل علی جناح ان اخذ من ماله سرا یا رسول الله یا رسول الله که زه په پټه د هغې نه څه مال استعمالوم نو زه ګناهګاري کوم نبي علیه صلات وسلام ته فرمیل چې څومره ستا او ستا د بچو په کار راځي هغه ته په پټه هغه ته اغستی شي ښه بالکل صحیح دی بخاري شریف کې روایت دی میمونه هانیه یا حوریه نوم دا ګدل څنګه دی جایز دی صحیح دی د ښځې خاوند خپل منځ کې جګړه وشوه نو جګړه تر دې پورې ورسېده چې طلاق وشو په منځ کې نو ښځې بیا خپل خاوند ته وي چې ستا دا 3 بچي دي زمانه نو دا ستا بچي نه دي دا خو د بل چا نه ما راوړي دي اوس دغه بچي به د چای سمجھ میں نہیں آ رہا دا زنانه دې خبرې له هیڅ اعتبار نشته دې په دې خبره به عمل نشي کولی شریعت سوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې الولد للفراش وللعاهر الحجر بچې به د هغه چای د چا سره چې زنانه هم بستری کړي د چا په نکاح کې چې د چا سره چې زنانه د هغه بچي دي ښه نو دا د خاوند بچي دي او د خاوند نه دی ته میراث ملاویږي او د ښځې دا خبرې چې دا ټول بکواس دی په جومات کې د مدرسې دپاره یا د جومات دپاره د چندې اعلان کول جایز دي که نه جایز دي خو په څو شرطونو باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دینی ضرورت دپاره په جومات کې چنده کول د هغې دپاره اعلان کول بالکل درست دي نبی علیه صلات وسلام د غزوې تبوک دپاره په جومات کې اعلان کړی د چندې دپاره خو شرط ولې دا دی چې د جومات د آدابو خلاف سکار پکې نه د منګزارو په مانځه کې خلل نه راځي د خلکو په اوږو باندې خپې نږدي او خپې پې نه اړوي داسې قسمه بې ادبي کېږي بیا جایز نه دي صحیح ده او یو ادب پکې دا دی چې خیر د اعلان دی په جومات کې وکړي خو کینی به بیا بار په جومات کې به څادر نه خورئ ښه په دې باندې جایز دي ورنه ناجایز یو دکاندار یو سیز د لیټرو په حساب سره والي او بیا د کیلوګانو په حساب سره خرڅوي د زیاتې منافع دپاره د زیاتې نفع دپاره نو آیا داسې کول جایز دي که نه جایز دي خو په شرط ته دی چې یو سړي تا نه په کیلوګانو په لیټرو غواړي او تی ولې په کیلو ورکوي نو دا خو دوکه ده که هغه ته پته وي چې او زه په کیلوګانو علم او دی ماله په کیلوګانو راکوي بیا درست دي څه نقصان نشته ځکه په کیلو کې زیاته فایده د لیټر نه ښه کله چې زنانه د خاوند د وفات نه پس عدت تیری نو د عدت ولې د خاوند په کور کې ضروري دی او واجب دی ولې ښه د خاوند په کور کې به عدت تیری نن سبا چې کوم آنلاین گیمونه کېږي په هغې کې کوین د هغې د جوړولو دپاره کې یو سړی چاله پیسې ورکوي چې ما لږ کوینز جوړ کا دا جایز دي که نه ناجایز دي بالکل نشي کولی ښه دې ته اجاره وایي او د اجارې دپاره یو د جواز شرط دا دی چې کم سیز ته په اجاره اخلي یا ورکې هغه کار به د لهو لعب او ناروا به نه او دغه ټول کارونه د لهو لعب دي ښه انټرنیټ کیبل سپلای د دې کار کول جایز دي که نه او د دې نه چې کومه کمایي راځي حرامه ده که حلاله ده جایز ده بالکل انټرنیټ کیبل ښه انټرنیټ انور کیبل نه انټرنیټ کیبل انور چې کوم کیبل دی تاسو ته ټي وي په شکل کې ښکاري هغه ناروا دی ښه او د هغې کمایي هم ناروا ده د مختلفو ملکونو کرنسۍ هغه چې د بل ملک په کرنسۍ باندې په قرض خرڅۍ نه جایز دي که نه بالکل ناروا دي ماسک اچول د توکل علی الله خلاف دي ولې خلاف دي
بالکل نه دي خلاف. ماسک اچول پکار دي ښا، او بیا زمونږ په جماعتونو کې بالکل اچول پکار دي چې کله کرونا ای او داسې جماعتي چې خلک هغې ته راځي او سقا جرابې راوړي او بیا په بوی باندې زمونږ د سپینګمو یخته سوځي ښا، بیا خو ماسک اچول پکار دي. البته مونځ کې خوله پټول په صادر باندې یا په ماسک باندې دا مکروه دي ښا، که ضرورت ته وجي بیا بالکل ټیک دي. لکه دغه ضرورت تاسو ته ما بیان کو، که داسې د کرونا خطرې یا داسې د بدبو یا د دوړو یا د جراثیمو وغیره بیا ټیک ته ضرورت ته وجي. ماشوم چې څومره غټ شي نو د هغه نه پرده ضروري ده. کله چې لسو کالو عمر ته ورسي بیا به پرده کوي ښه، ځکه نبي علیه الصلاۃ والسلام فرمایل ستاسو ماشوم چې کله لسو کالو ته ورسي نو د بستره جدا کوي، پته لګي لسو کالو عمر کې د هغه شهوت هغه راتلی شي. لس کالو عمر ته چې کله ورسي نو بیا به پرده کوي. د یو زنانه د پلار کور په مدینه منوره کې دی، خو هغه د خپل خاوند سره په پیښور کې اوسېده. څو ورځې مخکې هغه مدینې منورې ته لاړه د خپل پلار کره، او دلته خاوند د هغه انتقال وشو، هغه وفات شو. نو دا به اوس په مدینه منوره کې عدت تېری او که نه دلته به راځي. ګوره یاد ساتئ ځان سره یو خبره، که چېرته یو خاوند وفات شي که نه او دا زنانه په سفر باندې، نو سفر هغه دی چې دې ته واپس راتل اسان دي، نو ځان به سیده کور ته رارسئ. د خاوند په کور کې به عدت تېری دا واجب دي، او که نه دا ضرورت چې هغه په مدینه منوره کې ده. او نن سبا د کرونا ورځې دي، فلایټونه ځي راځي نه، د هغې تلل راتل کم دي. نو دا ضرورت په بنیاد باندې که دا په داسې ځای کې په سفر باندې چې هلته ورسره محرمي، نو دا هلته عدت بالکل تېرولی شي ښه. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله